چې اکثریت دیوالونه غورځي د شپې غورځي کور طرف ته نه غورځي سارا طرف ته هم داسې وشویږي. اوبه د سرپراس په نامه باندې یو کلی دی د هغو ځای نه راتېرې کړي دي ګاکوش نه یې راوستلي چې ګوډه سره سرحد لري غر دی له دو ځای نه یخې اوبه راوستلي. پخواني ځایونه چې وي هغه درانده وي یو ډول پیریان او بلاوې پکې دلته خو داسې څه شی اوس خو داسې ده چې د خلک ټول خپله پیریان ګرځېدلي نو پیریان به د دې سره څه د احلام میډیا قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مه شئ. درنو لیدونکو نن راغلي یو د بیک سمند ښکلې درې ته. درنو لیدونکو پر همدې دره کې یوه تاریخي کلا شتون لري چې د حسین خان په نوم نومول شوې. درنو لیدونکو دا چې دغه کلا د چا ده چا دلته جوړه کړې او د دې مخینه څه ده هیله ده چې تر اوسه شیبه راسره ملتیا وکړئ درته معرفي کوم یې. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو له وخت مو راکړ. لومړی لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ او د دغه حسین کلا دې ته ولې د حسین کلا ویل کېږي دې په اړه که معلومات لرئ له خپلو نیکونو یا پلرونو مو اورېدلي وي معلومات له لیدونکو سره شریک کړئ. بخیر راغلی هر کله راسئ ستاسو په راتګ باندې ډېر خوشحاله سو ستاسو همیشه زموږ هغه واقعي څېره خلکو ته وړاندې کوي زموږ د اثارو په حساب زموږ د ژوند د زندګۍ په حساب باندې یعنې په هره برخه کې چې وي ستاسو راتګ ته ښه راغلاست یم. زما نوم سید احمد دی د بیک سمند د کلا حسین اوسېدونکی یم. همدغه منطقه د کلای محمد حسین خان په نامه باندې د یوه سړي په نامه باندې ده چې هغه په تاریخي لحاظ باندې د سپین ږیریو یا موږ ته د چې چا کومه سپین ږیري کیسې کړي دي د هغو نه هم ډېره مخکې خبره ده. نو دقیق معلومات خو یې نشته چې څوک وایي چې بس موضوع د عیني شاهد په صفت باندې څوک دقیق معلومات ولري نشته هېڅوک هم دلته ځکه دا ډېر وخت ورته لري ډېر وخت خبره ده. نو د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دلته د دغو سړي ته چې محمد حسین خان نومېده د خیشۍ په حساب د دوستۍ په حساب باندې چې د پاچا سره خیشي کړې ده دا منطقه یې ډېره غټه منطقه ده. دا منطقه یې د مالچر لپاره ورکړې چې بیا یې مرکزیت پکې دا کلی حسین خان ټاکلی دی. نور کلي یې هم پورته جوړ کړي په همدې شکل باندې برجونه لري غټې کلاګانې لري او کښته هم شاید وي. اصلي قمنداني یعنې په دغه اصلي قمنداني دلته مرکز یې دلته و د زوی د لمسي کور هم دلته و مثال د ده هم دلته بس له دو ځای نه یو حکمراني کړې ده. اوبه یې هم د سرپراس په نامه باندې یو کلی دی د هغو ځای نه راتېرې کړي دي ګاکوش نه یې راوستلي چې ګوډه سره سرحد لري غر دی له دو ځای نه یخې اوبه راوستلي او دا کلی تقریبا د خوست پکتیا او پکتیکا لوګر به هم پکې شامل وي خو دا د خوست د پکتیا دا غټ غټ ولایتونه وو لویه پکتیا یا مثال لوی کندهار دا مشهور و خلکو به ډېر پېژندل. له دو ځای نه بیا اشر ورته راغلي دي دولتي اشرونه یعنې د عبدالرحمن خان په حکم باندې به اشر یوه ولایت ورکاوه راتله به دلته به یې خټه کړله پخڅه به یې ویله اتاق به کور به جوړاوه هغه به چې خپله موده پوره کوله بیا به بېرته هغه تلل د بل ولایت خلک ورته راتلل اسانه باندې به پخولې یا مثال دغه وخت دا کیسه جبري وه په هغې وخت دا جبري وه ځکه دی د پاچا خېش وه د پاچا ته خور ورکړله د خور په مقابل کې ده ته دغه غر ورکړه دا د ټوپ په کاریزه باندې دغه د سپین ږیري له خولې نه دا داستان شروع شوی دی. ټوپ کاریز چې دا د پاخن راوګرځي په درایي باندې دلته کاریز دی. نو دا د خېشۍ په حساب باندې دا د ده لپاره به جبري دا ځای خلک به د ولایتونو ورته راغوښته او د اشر به یې ورکاوه. نو دا په اشر باندې جوړه شوې په ډېر وخت باندې جوړه شوې ده. اوس یعنې چې په کولنګ باندې یې کنې راغورځوې ډېر سخت کار دی. یو څوک یو پخڅه په ټوله ورځ کې نشي راغورځولی ډېره کلکه پخڅه یې ویله ډېره کلکه کار یې کړی دی. نو دا د عبدالرحمن خان په وخت کې دا خبره ده. د دې نه وروسته بیا زموږ چې دلته رامهاجر شوي له دغه حسین خان نه مخکې
د هزاره قوم دلته اوسېدونکي تېر سوي دي. ځینې آثار راوتلي دي خلکو له خولې نه، ځینې کاریزونه دي بند سوي دي، بیا چې کتل سوي دي هغه آثار د هزاره قوم د قبیلې خبره ده. نو دلته مخکې هزاره خلک راغلي دي، د هغو زندګي کړې ده. له هغو نه وروسته بیا د محمد حسین خان چې ایدوخیل دی، این کوچیان دي، دا راغلي دي. د ایدوخیلونه دلته په بیکسمند کې یو کلي کې 2-3 تربرونه شته. د اجرک په نامه یو کلی دی، داسې د قبیلې نه د قوم نه څه نفره پکې شته دي، نور دلته څوک نه لري. دغه له حسین خان نه وروسته بیا زموږ نیکونه مهاجر سوي دي، راغلي دلته دولت هم دا ځمکې ورکړي دي. حسین خان چې کوم وخت دستګیر سوی دی، دی مړ سوی دی، وفات سوی دی. په دغه هدیره کې دلته شاته هدیره د تصویر کې راځي، په دغه هدیره کې قبر دی، دلته خاورو ته سپارلی. له دې نه وروسته بیا زموږ خلک راغلي دلته. موږ قوم په نامه د عریپالو دی، سیدان ځانونه بولو، سیدان یو، د ژوب د شنغره یو. نو دا زموږ کاډیز دلته راغلي، نیکونه هم راغلي دي. دو نیکو ته دلته دولت مځکې ورکړي چې دی کوم وخت کې د کلا جوړه کړه، نو ده وایي خدای ته سوال وکړه، خدای پاکه دا خو مې ډېره لوړه کلا جوړه کړه، خو د دې په ړنګېدلو کې، د دې په غورځېدلو کې خدای پاک څوک مه خرابوي، څوک یې مه خوږوي. نو اوس یوازینی علت دا دی چې اکثریت دیوالونه غورځي، د شپې غورځي، کور طرف ته نه غورځي، سارا طرف ته هم داسې وشویږي، ځای په ځای کښېني، هغلته به دې لیدلي وي. ګوره یعنې دا تاسو خپلو سترګو لیدلی؟ دا زموږ د سترګو لیدلی حال دی. دا خلک وایي چې دا داسې ظالم و، دا داسې و. دا ظالم نه و، د ده سره دولت خو چې یعنې استبداد نه کار ونه خلي، د ظلم نه کار ونه خلي، د رعیت په اصطلاح ظلم وي، د دوی په اصطلاح زور وي، د دوی په اصطلاح یوه قوه وي که نه. نو یو څوک وي شرط راوستلي، دا کلا یې په جوړه کړې سوې کلا. هغه حسین خان چې و دا ظالم سړی و، ظالم سړی نه و. یعنې د ده دعاوې چې کومې قبلې شوي دي، ده چې کوم ځای کې لمونځونه کړي، ما درته وویل چې هر ځای د ده په نامه باندې یا بس 15 تیږې ورسره راټولې کړي دي، ډبرې یې راټولې کړي دي، د جومات دی، د لمانځه ځای دی. نو دا دی چې دغه دعا یې کړې ده، هغه د برکت یې دغه دی چې اکثریت دیوالونه شاته غورځي، تاسو پر اکثریت دیوالونه بیا د شپې غورځي. د شپې غورځي. ډېره زیاته مننه. خیرونه شي. زیاته مننه چې وخت مو راکړی. تا نه مننه، ډېره همیشه راسئ، هر کله راسئ، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خیر اوسئ. حسین د کلا اوسیدونکي یو چې دلته ژوند کوو. د نیکو د وخت نه راتګ خو زموږ نه په یاد کېږي چې زموږ نیکونه څه وخت راغلي که نه، او د دې کلا په هکله باندې موږ ته داسې دقیق معلومات نشته، ځکه زموږ سن کم دی که نه. نو دا کلا په نامه د حسین خان باندې یادېږي، او مخکې د هغو نه چې په دوی کې څوک اوسېدونکي وو، د هغو په اړه باندې موږ دقیق معلومات نه لرو که نه، چې څورې وخت کله چې زموږ خلکو هجرت کړی دی، نو په هغو وخت کې دلته هېڅوک هم نه وه. اوی صاحب ډېره مننه. نو غوښتنه دې څه ده د دغې کلا په تړاو باندې اطلاعات فرهنګ غوښتنه خو د اطلاعات فرهنګ نه زموږ دا ده که چیرې وي چې اسلامي امارت د خلکو ته توجه وکړي، د خلکو روزمره ژوند هم اوس ما درته وویل چې ډېر د تکلیف په حالت کې دی. داسې چې پوښتنه وکړي د خلکو د روسانو په وخت کې چې دلته جنګ شوی، تقریبا هغه ساحه موږ چې وینې داسې پورته کجیر مرده ورته وي، په دوی کې 2 دانې طیارې لوېدلي دي، او 51 کسه د روسانو په د روزې په 14 باندې چې دلته قوه سرخ راغلې وه د روسانو که نه، نو 51 کسه 52 کسه توبه تقریبا د سهار د مانځه نه د ماسپښین تر مانځه پورې دلته په شهادت رسېدلي دي په دودره کې. او مالونه یې د روسانو د خوا نه هغه وخت فلم به یا په وزارت اطلاعات و فرهنګ کې وي یا به نه وي که نه، دغه مالونه یې د هلیکوپټرو د لارې نه انتقال کړي وو، چې وروسته یې بعد د څو ورځو نه راوړل، د لوړ نه پاس په دغو غونډیو یې کوزول بیرته. نو د اطلاعات و فرهنګ نه د اسلامي امارت نه زموږ دا توجه ده چې که د کلا ترمیم په وس کې نه وي، چې اقلا د دغو اوسېدونکو سره خو یو کومک وکړي. اوی صاحب زیاتره وخت داسې وي د پخواني ځایونه چې وي هغه درانده وي، یو ډول پیریان او بلاوې پکې، دلته خو داسې څه شی نه. اوس خو داسې ده چې د خلک ټول خپله پیریان ګرځېدلي، نو پیریان به د دې سره څه وکړي؟ اوس وي نه هغه شی دلته الحمدلله نشته دي که نه، چې څوک ووایي چې دلته موږ مثال دا مشکل د ډېرو ساحو کې واقعیت ده چې د جنیات هم د خدای مخلوق دی که نه، خلک زندگی ورته مشکل رسی یا یک بام ته می تیګه راغورځي. نه هغه شی دلته الحمدلله خلک روزمره زندگی کې خو تنها اقتصادي وضع چې دا خو یو دره ده چې د اوبو هم سخت قلت لري که نه، د دولت دا توجه نه ده کړې چې یا یو بند جوړ شي یا یو ذخیره جوړ شي. حتی دلته موږ یو پول لرو که نه چې دغه 7 کال پسرلی هم د تقریبا د 2 میاشتو په مخ د اوبو نه بنده وه.
اوی صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې زموږ وخت خیر اوسې کور آباد ستاسو موږ ته بلنه راکوله موږ د پوښتنه وکړه موږ اخته معلومات زموږ په فکر باندې موږ تاسو ته درکړو نور داسې معلومات په دې اړه باندې موږ نه لرو ډېره زیاته مننه کور آباد خیر اوسې حسین خان د کبرو یا د ادیره په نامه باندې مسما ده د ادیره ده کنه او د کم کبر سره چې موږ تاسو ولیاړو د موږ ته دقیق معلومات نشته او نه کوم تاریخچه یا سنه باندې معلومه سول چې دغه معلومه چې د یازوی ده یا خپل د کبر ده او د کورنۍ ادیره دغه ادیره ده د حسین خان د کورنۍ په د ټوله ادیره کې یوازې په دغه قبر باندې دغه سپینې ډبرې معلومیږي چې لیکنې د الله جل جلاله نومونه په باندې لیکل شوي دي همدغسې کلمې په باندې لیکل شوي دي دا چې موږ د سپین ږیریو د ګذشتګانو نه اورېدلي دا د مسیح قبر دی هغه نوم یې یاد نه راځي نو سپین ږیري هم په یاد وکنه هغه بار چې معلومیږي داس خلګي چې خپل د قبر دی نور به معلومات خدای ته ځکه زموږ خو هغه گذشتگان یا سپین ږیري دلته چې هغه څوک وجود نه لري الله د رحم باندې وکړي ټول تللي وفات شوي کنه داسې د غټه مرسرای دلته نشته چې موږ دقیق معلومات تاسو ته ځینې درکو یا تاسو ته راولو او تاسو ته معلومات درکړي زموږ چې په یاد خلکو سپین ږیري نه مرویدلي دغه په موږ کې د حسین خان په ادیره مسما ده چې دا اوس موږ تاسو کې ولیاړو او د مقبره قبر باندې د قبر ته ولیاړو چې د مسجد قبر په نامه مسما ده او دغه ادیره کې ورسته کوز الته چې معلومیږي هغه بیا د انقلاب زموږ شهیدان شخصي دي او د نور ادیره کې هر څوک داسې سره ستدي خو د ادیره د په نامه باندې مسما ده ځکه چې دلته د کور او د څنګه ادیره و ځکه چې د کورنۍ کوم غړي هغه کېدل په دغه ادیره کې د وسیدو ځای و د حسین خان کلا چې د په نامه باندې مسما ده اوس پیلن موږ ځون پکې کې د زندګۍ ځای د ادیره د کورنۍ په دې نامه په باندې اوس مسما ده د حسین خان د ادیره په نامه په د ټوله دره کې د زموږ په کلی کې خصوصا بيخي مسما ده کنه چې د حسین خان ادیره ده